السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې موږ د میوزک پلیر دا مسله څنګه حل کولی شو. بعضو موبایلو کې لکه مثال دې له راشو آډیو څه موږ پلی کوو خو هغه نه پلی کېږي. لکه دا اوس زه کلیک کوم آډیو سونګ دی خو نه پلی کېږي چې دا څنګه دا مسله فکس کولی شو. نو را به شئ ګرانو دوستانو، وګوره موږ کلیک کو بالکل اوپن کیږي نه د آډیو سونګ. نو را به شئ سیټینګ له سیټینګ به کولو کوئ، ښکته به راشئ، دلته به اپلیکیشنز وګورئ، دا چې کلیک کوئ اپلیکیشن منیجر به کلیک کوئ. چې کلیک کوئ نو دلته به راشئ اخري لاس دغه له ټولو نه به ښکته راشئ، دغه پلیر میوزک چې کوم وي دغه به کلیک کو، پیدا کو دې کې دا دې پیدا شو ګوګل پلی میوزک چې کوم دی دا به کلیک کو. دا چې کلیک کو نو ښکته کلیر ډیپوټلز دغه به کلیر کو وله، اور پسې به دا کلیر ډیټا چې کوم ده دا به هم کلیر کو، فور سټاپ به کو وله. اینا پس به راشو دې اپلیکیشن له، دا چې کولو کو اوس دغه کلیک کوم واپس دا وګوره اوس آډیو شیزونه چې کوم دي چالو شو، کار کوي اوس او مخکې نه راوړي. نو دا مسله داسې تاسو حل کولی شئ.